السلام علیکم حکومتګرو په نن ویډیو کې به تاسو ته دغه طریقه هم چې تاسو څنګه کولی شئ چې تاسو یو ویډیو د لینک نه یا د ګیلري نه ډیر زیات په اسانه طریقه باندې د خپل فیسبوک آی ډی نه یا پیج نه لایو کړئ. ډیر زیات ملګري د دې په باره کې تاسو کوي چې دغه رقم ورډ کپ را روان دي میچونه لایو را روان دي او موږ غواړو چې د خپل پیج نه یا د خپل آی ډی نه میچونه لایو کړو. هغې سره موږ خپل پیج مخکې کړو یا اسې موږ طریقه زده کړو موږ د خپل لینک نه یا د ګیلري نه ویډیو څنګه لایو کولی شو. نو دغه ټولو طریقې به سټیپ بای سټیپ تاسو درخیم ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ور دې نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پښتونولي سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او بیا به زموږ راتلونکي هرې ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې په خپله در رسي. نو تاسو به دې لپاره څه کوئ؟ تاسو به د دې لپاره دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټالوئ. د دې لینک به تاسو ته په یوټیوب کې به ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګري چې زموږ دا ویډیو فیسبوک کې ګوري د دې ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاو شي او د دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. د هغه ځای نه به تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ بیا به څوک سمبل دا دغه رقم اوپن کړئ. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ بیا به څوک سمبل دا دغه رقم اوپن کړئ. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن اوپن کړئ په دې کې به تاسو د ځان لپاره یو اکاونټ جوړوئ. نو هغه اکاونټ به بیا تاسو مخکې استعمالوئ مطلب لایف ټایم تاسو استعمالولی شئ. صرف هغه یو اکاونټ چې تاسو ته پاسورډ ورسره خپل ایمیل معلوم وي. تاسو ته ښکاري په دې اپلیکیشن کې به لږ لوډینګ وشي دا اپلیکیشن به اوپن شي دننه. په دې کې تاسو ډیر زیات په اسانه طریقه باندې له ځان دپاره یو اکاونټ کریټ کولی شئ. تاسو به اکاونټ څنګه کریټ کوئ؟ د هغې لپاره به سمپل تاسو دلته کلیک واخلئ په ساین اپ ناو باندې. کله چې هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ تاسو به څه وکړئ فسټ اف آل به تاسو دلته یو جیمیل ولیکئ. کوم جیمیل چې هم تاسو غواړئ تاسو لیکلی شئ. بیا به دلته د ځان لپاره یو پاسورډ سلیکټ کړئ. دلته به هغه پاسورډ دوباره ولیکئ او دلته تاسو ریفرل کوډ هم لیکلی شئ. که تاسو نه لیکئ نو تاسو دلته 1 2 3 4 5 6 دلته لیکلی شئ ورسره دلته ساین اپ کولی شئ. زما سره الریډي اکاونټ جوړ دی نو زه بس خپل ایمیل دلته ولیکم بیا به دلته پاسورډ ولیکم او لاندې په ساین ان باندې کلیک کړم زما اکاونټ به په دې کې اوپن شي. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن اوپن کړئ فسټ اف آل بل ته کلیک واخلئ په اټومیټک لایو سټریم باندې. کله چې هم تاسو په دې باندې کلیک کوئ بیا به تاسو دې ته لږ انتظار وکړئ لږ لوډینګ به په دې باندې وشي. تاسو بیا لاندې کلیک واخلئ دلته په اپلوډ ویډیو باندې او که تاسو د یو لینک نه ویډیو لایو کوئ نو تاسو به دلته کلیک واخلئ په فرام لینک ویډیو. تاسو ته ښکاري زه به لاندې په اپلوډ ویډیو باندې کلیک کوم. دلته به تاسو هغه ویډیو اپلوډ کوئ کومه ویډیو چې تاسو په فیسبوک کې لایو کول غواړئ. د هغې لپاره به تاسو څه کوئ سمبل به دلته کلیک واخلئ تاسو ته ښکاري اپلوډ. تاسو به بیا د ګیلري نه ویډیو راواخلئ دغلته به ډایرکټلی تاسو ته ګیلري اوپن شي. چې کله هم تاسو دلته ویډیو راواخیسته زما سره الریډي یو ویډیو شته دی بیا به دلته په دې تیر نشان باندې کلیک کړئ. کله چې هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ تاسو ته ښکاري ستاسو د ویډیو څومره سیسټم چې دا بلته راشي کوم ټایټل ټول هر څه بیا به تاسو دلته په نیکسټ باندې کلیک کړئ. کله چې هم تاسو په نیکسټ باندې کلیک کړئ بیا به څه وکړئ بیا په نیکسټ باندې کلیک کړئ بیا به څه وکړئ بیا به په نیکسټ باندې کلیک کړئ. دلته تاسو ته ښکاري ایډ ډیسټینیشن تاسو به دلته کلیک واخلئ. دلته به تاسو سره د فیسبوک اکاونټ یوټیوب ټویټر څه چې هم تاسو ایډ کوئ هغه تاسو ایډ کولی شئ. څنګه به تاسو ایډ کوئ د هغې لپاره به سمپل تاسو دلته ټایټل ورکړئ. دلته به تاسو پروفایل سلیکټ کړئ. تاسو ته ښکاري د څه نه چې هم تاسو لایف کول غواړئ نو هغه به تاسو دلته سلیکټ کړئ. تاسو ته ښکاري دلته تاسو چې څومره پیجونه دي ټول سیسټم د هغه بل تاسو ته شو شي. کله چې هم تاسو دلته سلیکټ کړ بیا به تاسو وکړئ دلته به تاسو دې څه کیپشن ورکړئ څه چې هم تاسو ایډ کول غواړئ هغه به تاسو دلته ولیکئ. کوم چې د ویډیو د پاسه کوم لیکل راځي هغه به تاسو ایډ کړئ. بیا په ایډ سټریم باندې کلیک کړئ. تاسو ته ښکاري چې کوم لیکلی ایډ سټریم. کله چې هم تاسو په دې باندې کلیک واخلئ په ایډ سټریم باندې نو تاسو ته ښکاري ته وایي چې تاسو ټایټل ولیکئ. نو ټایټل به دلته هم ولیکم. تاسو ته ښکاري زه به صرف تاسو سره ښودلو لپاره دلته څه ولیکم بیا په ایډ سټریم باندې کلیک کوم. کله چې هم زه دلته کلیک کوم نو تاسو ته ښکاري دلته پوسټ ناو بیا به تاسو وکړئ پوسټ ناو هم تاسو دلته ایډ کولی شئ او ایډ ډیسټینیشن دپاره تاسو ته ښکاري لاندې په نیکسټ باندې کلیک کړئ. نو بیا فار فلی پلین زه به سمپل دې ځای کې نه سکیپ کوم او تاسو ته ښکاري دلته ټایټل ورسره ټول سیسټم چې راغلی په دې باندې به لږ غونته کې لوډینګ وشي. چې کله دلته تاسو ته لایو شو نو دا تاسو ته ښکاري سټاپ لایو دا اوس هلته لایو چلیږي. ما چې کوم پیج سلیکټ کړی تاسو ته ښکاري د دې نه به دلته اوس لایو چلیږي. نو په دغه طریقه باندې تاسو لایو کولی شئ. بیا چې تاسو غواړئ چې لایو سټاپ کړئ هغه سمپل تاسو دې کې نه سټاپ کولی هم شئ. تاسو ته ښکاري ته به کلیک واخلئ په څه باندې سټاپ لایو ویډیو باندې نو ستاسو کوم لایو ویډیو چې کوم دی هغه به واپس سټاپ شي. دغه شان تاسو د لینک نه هم دغه ځای نه لایو کولی شئ. ډېر زیات اسانه طریقه ده. په اسانه طریقه باندې تاسو هر ویډیو چې کوم دی د خپل پیج نه خپل پروفایل نه هر څه تاسو لایو کولی شئ. نو خو ګمرګرو امید لرم ستاسو په نننۍ ویډیو خوښه شوې. که ویډیو هم خوښ شوي د خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ او موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.